د شور ویب سایټ، فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل ډیرو قدرمندو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ خوښ او خوشحاله یې. قدرمندو که څه هم په نن سبا دور کې دغه د مجلو دور دا ډیر ضعیف شوی دی، ځکه ټولنیزې رسنۍ اوج ته رسېدلې دي. د هر سړي په لاس کې موبایل شته، په پی ډي اف بڼه او په نورو ډولونو دغه معلومات لوستلی شي. خو زموږ ملګري لقمان بشرمل دغه دود او فرهنګ پرې نه ښود چې دغه د مجلو نوم له دغه خوست ولایت یا په عامه معنا زموږ له هېواده ورک شي. تقریبا نن و سبا په خوست ولایت کې یوازینۍ مجله چې زه یې وینم هغه لپه مجله ده چې چاپېږي. لپه مجله په ډېرو ښکلو علمي لیکنو پوښل شوې ده او نسبت نورو ګڼو ته یې دا ګڼه ډېره علمي او علمي مقالو ته پکې ډېر ترجیح ورکړل شوې ده. له تاسو هم هیله لرم چې دا مجله ولولئ. د لقمان بشرمل یو څو خبرې او له هغې وروسته د مجلې لوستونکو سره یو څو خبرې اترې لرو. هیله ده تر پایه سره پاتې شئ. ټولنیزو میډیاو په زیاتېدو او د الکترونیکي آلاتو په بېشمېره ډېرېدو د مجلو او نورو فرهنګي چارو خوند پیکه شوی دی. په ننني خوار او عاجز دور کې بیا هیڅوک د فرهنګي کارونو غم نه کوي. پخوا په خوست ولایت کې ډېری علمي او طنزیه مجلې چاپېدې، خو په اوس وخت کې څوک ورته ډېره پاملرنه نه کوي. لقمان بشرمل د لپې مجلې مسؤل مدیر دی. لپه مجله د لقمان بشرمل په اداري مشرۍ چاپېږي. د ګڼو ورځنیو کارونو سره سره بیا هم د مجلو دود او فرهنګ ورکېدو ته پرې نه ښود او په خپل کلک عزم یې د لپې مجلې نهمه ګڼه هم د لوستونکو تر لاسونو ورسوله. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې لقمان بشرمل دی، د لپې مجلې مسؤل مدیر. ډیر خوشحاله یم چې د نهم ځل لپاره مو لپه مجله چاپ کړه او د لوستونکو په لاسونو کې ده. که څه هم نن سبا د مجلو دور په خاص ډول نه دی، ځکه چې نن سبا سوشیل میډیا بیخي ډیره شوې ده، خو موږ هم بیا پخوانی کلتور پرې نه ښود او لپه مجله مو په علمي مقالو او په خلا او د تجارانو په مالي ملاتړ چاپ شوه. ټولو لوستونکو ته مبارکي وایم. له بلې خوا هغه لوستونکي چې د لپې مجلې چاپ ته ورځي شماري د نورو ګڼو په پرتله د لپې مجلې نهمه ګڼه ستایي. د دوی په خبره چې دا مجله نسبت نورو ګڼو ته هر اړخیزه او ډیره علمي ده. لپه مجله تازه چاپه راوتل ده، خوست ته رسېدلې ده او ډېر لوستونکي لري. زه ډېر په مینه اورم، لولم او نورو ملګرو ته هم ډالۍ کوم. ډېر صحیح مطالب کې دي د ذوق مطابق. لوستونکي خوښ دي چې لپه مجله لولي. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې سعدالله ده، د خوست ولایت اوسېدونکی یم. لپه مجله لولم او ډېر فخر کوم په دې نه چې په خوست ولایت کې داسې ځوانان پیدا کېږي، داسې مجلې لیکي یا داسې کره لیکنې کوي. خپله لولم او نورو ملګرو ته یې ډالۍ کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې صدارب سیال دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دا چې انسان طبعا باید یو څه زده کړي او مطالعه ترسره کړي، نو زه دا چې خپله د ښوونځي زده کوونکی یم او همغه مطالعه هم ترسره کوم. د هغې ترڅنګ د ازادې مطالعې په بهیر کې ځینې ورځپاڼې، مجلې او اضافي کتابونه ګورم. لپه مجله یوازینۍ مجله ده چې زه یې په خپل پري ټایم کې مطالعه کوم. واقعا چې په دغه مجله کې بهترینه او ښه مسایل راغلي دي او له دغه لپې مجلې څخه ما ډېر څه زده کړي دي او د دې ترڅنګ چې دغه لپه مجله زه هم مطالعه کوم، خپل نورو انډیوالانو او ملګرو ته هم دغه لپه مجله ډالۍ کوم او د لپې مجلې ادارې ته زه د دغې نوې ګڼې نهمه ګڼه چې دوی تازه له چاپه را ایستلې ده دوی ته مبارکي وایم او په مینوالو باندې یې غږ کوم چې دوی دا وپیري او مطالعه یې کړي. لپه مجله د خوست ولایت ترڅنګ په نورو ولایتونو کې هم د پیر او پلور وړ ده.
دا چې لپه مجله تازه له چاپ راوتي او په خوست بازار کې په زیاترو کتابتونونو کې تر سترګو کیږي. همداشان اوس زموږ په لاس کې یعنې په شیخ زاید کتابتون کې هم موجوده ده. د یوه ورور ښاغلي لقمان بشرمل په مالی مسؤلیت یا د ده پر استازولۍ چاپ شوی دی. بهترین مطالب لري، د ټولو لوستونکو لپاره خورا ښه ګڼه ده. هیله مې له ټولو هیوادوالو دا ده چې دوی باید لپه مجله واخلي تر څو د دې له مختلفو خوندورو معلوماتو برخمن شي او د ذهني سکون لپاره یو بهترین کپسول دی. دوی باید دغې مجلې ته لاسرسی پیدا کړي. مننه.